چارجینګ پوینټ دی ګوره ها پری داسې خو په هرې کورسۍ سره تقریبا کاره نه دویمې کورسۍ سره خو چارج دغه لګېدلی خو دلته چې بیا بیخي زر زر یې چارج کول غواړې فاسټ چارجینګ نو بیا دلته راځه دا چارجینګ پوینټ دی دغه بودروم دی بودروم د ترکیې بودروم ولایت دی کلي کلي دی خو ډېر ښایسته کلي دی ښایسته ولایت سیاحت دپاره دا اعلانات لګولي دا دالمان دی طبیعي ښکلا ده هر سړی صفت کوي ډېره ښکلې ده ترکیه والا او دا فاتحیه ده فاتحیه ولایت دا وګوره دی والا ډېر ښایسته ولایت هلکه سم اصلي ښکاري غلطي به هېڅکله نه کوئ زما اوس دا نوی پلیټ چې کوم دی مخکینی اولنی پلیټ مې مس شو دا نوی چې کوم دی دا په 6 بجې او 55 منټه جاز پرواز کوي یعنې 9 بجې 15 منټه کم او دروازې ته ورتګ کله دی میدان ته ورتګ کله ضروري دی په 15 بجې او 40 دقیقې باندې یعنې شل کم 6 باندې به ته راځې دروازې خواته رانوځي به که ور نه راغلی بیا هغه ګوره سور رنګ باندې چې وایي لاس کال که نه سون چاره یعنې اخرنی غږ در باندې کوي لکه بیا د میدان ته نه پرېږدي ته به په ایرپورټ کې او ښه آل سیکیورټي چیک پوینټس به دې سکین کړي هر څه به دې کړي خو میدان ته یې دننه د جاز خواته نه پرېږدي نو څومره وخت مخکې باید په ورشو ګوره چېرته 9 بجې او چېرته 15 شل کم یعنې 1 ګنټه او 15 منټه به د خپل فلایټ د جاز د پرواز نه مخکې باید ته په میدان کې د میدان اخیری دروازې سره په میدان کې حاضر یې پوه شولې نو دا دغه به هېڅکله نه کوئ دا غلطي به هېڅکله نه کوئ چې څومره وختي ورځئ ناراستي به نه کوئ څومره وختي دروازې ته ځان رسولی شئ یوه نه چې 2 ګنټې مخکې لاړئ هغو نه به راحته یې هغو نه به ټینشن نه وي ګنې بیا به پیسې هم ورکوئ او هسې به وخت هم خرابېږي او وخت هم دلته نه تېرېږي بیا داسې وي لکه جیل موبایل مې چارج ته م خو په سور کې کېښودو پري کاته کې هغه اډوله چې اډه کې چې کوم ټرمینل چې دي دا ځمکنۍ لارې هلته به پیسې ور اچې او دا به سرکاري دولتي کورسۍ ده خو په سور کې مطلب دا چې ښکلې اساني ده پکې دا په ترکیه کې دننه چې څوک سفر کوي نو هغه ښارونه دي ګوره گازینتاب ادانا انتالیا ازمیر گازینتاب رضا اردوین ادانا سامسون ماردین ادیامان دیاربکر کیسری انتالیا ترابزون نوی شهر دالمان کونیا شیریناک شانلور پادنزلی زما پکې کوم دی زما دغه دی پیدا مې سیواس 18 بجې او 55 دقیقې یعنې 6 بجې یعنې 15 دقیقې کم 9 بجې زما فلایټ دی سیواس د دې ښار نوم دی دا زما کلی دی کلی داسې چې مطلب زه د دې ځای یم که نه قانوني په ترکیه کې او ډي ای چې کوم دی لکه بلاک ډي نه او د بلاک ای د دواړو که د ډي نه که د ای نه نوتې شمه دروازه چکن اوپن اوس اوپن ده اوس خلاصه ده که لږ وروسته به ورشو اوس پکې لا وخت شته دا بیا خواته د نږدې ګاونډي ملکونو لکه صوفیا چې کومه د بلغاریا مرکز د بلغاریا ښار دی ممبئی یعنی ممبئی ته فلایټ په 8:30 بجې دی انډیا ابوظبي میلان عمان دابا اسلام آباد دوحه لاهور مدینه ریاض مشهد البحرین تهران بغداد دمان یا دغه کې ځان له چک کولی شي که په خط پوهېږي چا نه پکې بیا تپوس ضرورت نشته دانشما په ترکي کې یعنی انفارمیشن دغه بس ټچ کا که انګلیش کې غواړې که چینایي کې غواړې که ترکي کې دا ټول انتظارګاه ده ځینې کسان پکې وده دي
ځینې چک کوي اډورټایزمنټ سکرینونه لګېدلي ګرځېدی خو نه شم خو رسټورانټ دپاره راپاڅېدم هلک چای به وڅښم نو بس په دې چایو کې به تاسو له دغه ګورئ هر ځای کې چې ګورې نو دا خدمتګاران به ویني ټولو مهمه خبره زما سره چې کوم سامان دوی ما ته ویلی وی ځان سره بیا وړی نو 15 کیلو که نه په ملک کې دننه او بهر چې زما څومره خیل دی هغه 8 کیلو وي نو زما سامان چې هغه بیگ غټ بیگ چې زما کم دغه که وتله سکین یې کړو نو هغه 19 و نو 15 14 16 17 19 4 کیلو صافه و نو ما غورځوو ما ته یې ویلې وی نه غورځوې دا ولې غورځې کتابونه و که نه د انګلیش کتابونه مال زه استاد یم او دا د انګلیش کتابونه دي وی نه وی نه غورځې کس راته ویلې دا وړوکی بیگ کې راته په دې کې یو کتاب پروت و او زما اسناد و پکې وی دې وړوکي بیگ کې دې واچوه خیر دی داسې منظر به یې ښه ښکاري نه لږ به دې په عذاب کې خو غورځولو نه به بچ شي دا ته ځان سره په جاز کې اوچتولی شي خو صرف دقه دی چې دا ګورئ کیبن اپروډ دا کیبن اپروډ دا کابن آنلاین ده دغه اپروو کېږي به دا پټۍ به ورته اچي چې دا پټۍ ورته نه یې اچولی او جاز کې ته ځان سره دا وخیجې که لږ وي او که ډېر وي د وزن خبره هم ده چې هسې شړ بیګ هم وي که نه درته نه پرېږدي درته وایي دې کې پټۍ کومه ده دا خو اپروډ شوي نه دي دا خو سکین شوي نه دي چې دې کې څه دي که نه نو دا خبره ورسره یاد وساتئ نو بیا هم هغه 15 کیلو ما ته ویلي 14 کیلو یې راله هغه دغه کړه هغه یې راله 1 کیلو اضافه و کتابونه مې ترې کم کړه دا کتابونه نور سامان و لباس او جامې مامې نو دا کتابونه څونه پاتې شو ما ته 14 کیلو بیا چې ما ته ویل زه خیر دی زه هغه 1 کیلو یې راته بیا معاف کړه دغه د دولتي دغه کې دا دغه شته دی نه معافي نشته دی چې څونه یې ته ویلې مغونه به کې او 1 کیلو کې ما سره لانجه ونه کړله ویې ویلې زه صحیح دی پاس یې کوراله او دا چې کوم اضافه 3-4 کیلو مالو نو دا یې راته دغسې ویل چې دې بیگ کې ځان سره واچوه دې وړوکي بیگ کې خو دغه د سکین پټۍ راشه چې دا دله پرې لګو نو چې لکه دا کتل شوي دا سکین دي نو بیا به تا ته اساني نو دا مو سره یاد ساتئ یو ښه کار خو دا چې هلته یې راله 1 کیلو اضافه پرېښوده 14 کیلو مال یې راله سکینه کیبن ته ننیسته کوم چې ځان سره سامان وړي که نه 14 کیلو او دا یې راله دا هم تقریبا 4 کیلو کتابونه دي او دا پټۍ به یې لګول دا به جاز کې ځان سره اوچتومه د خیره سره او هغه به شاته په دا کې ږدي د دې ایرپورټ تر ټولو ګوره ښه دا د انتظار ځای دی چې چا سره ماشومان وي نو په دې کې به لوبې کوي دلته چې وخت پرې ښه تېري بل د دې ایرپورټ تر ټولو مثبته نقطه درته دا ویمه چې د دې نه ایسته تاسو کولی شئ لکه مخکې ما نشو کولی څوک چې په استنبول کې اوسیږي که نه او که په هر ځای کې اوسیږي چې لکه د چا خپلوان وي یورپ ته یا امریکا ته ځي هغوی سره ټرانزیټ ویزا نه وي که نه د هغوی سټې په استنبول کې پاتې کېږي لکه په هغو باندې انتظار راځي که نه څوک چې یورپ یا امریکا ته ځي هغوی یا د دوبۍ په لاره ځي یا قطر یا د استنبول نو په استنبول چې راځي او دلته سټې وي په دې ایرپورټ کې که چېرته په دې ایرپورټ کې سټې راغلله اتاتورک حواليمانه زوړ استنبول نه په دې استنبول کې نو بیا د خوشحالۍ خبره دا ده چې نن نه ایسته تاسو دلته میټینګ پوینټ یې جوړ کړی دی هغه هلته میټینګ ځي خپلوان تاسو کولی شئ چې د هغې کس سره میلاو شي مثلا که تاسو کې اوس څوک راشي امریکا ته ځي اروپا ته ځي هغه سره ټرانزیټ ویزا نه هغه ترکیې ته دننه داخلېدی نه شي خو د هغه سټې وي په دې ایرپورټ کې لکه د ایرپورټ کې پاتې کېږي فلایټ ته انتظار کوي خپل فلایټ ته نو زه کولی شم چې هغې له دلته بغیر د څه تنګۍ بغیر د څه حرج نه تکلیف نه دلته هغه له راشمه ملاقات له راشمه پرېږدي مې دا به په دې 2023 کال کې سٹارٹ شي انشاءالله نو هغه میټینګ پوینټ د منینه ما انشاءالله نو لکه اوس که څوک د چا دلته سټې وي نو زه کولی شم چې راشم هغه سره بغیر د ویزې نه بغیر د کوم تکلیف نه بغیر د کوم انفارمیشن نه صرف ورځي زما د جاکټ او زما بیلټ او زما د جوب سامان سکین کوي
او ما ګوري چې ما سره څه دي ما دننه راپرېږدي هلته میټینګ پوینټ دی هلته میټینګ خپل ځای دی همداسې کلاو ځای دی لکه هغه میټینګ پوینټ ته چې ته راغلې صرف دا نه ده چې تا ایرپورټ ته دننه راپرېږدو تا ته وایي چې صرف ستا علاقه د میټینګ پوینټ پورې اړه لري نه ته بیا هغه خپل خپلوان سره میلاو شه او خپل خپلوان سره یا د هغه نه علاوه ځان له په ټول ایرپورټ کې ګرځېدی شي بغیر د دې نه چې تا سره د کوم ځای ټیکټ وي یا د کوم ځای ویزه وي یا د بس یو خپلوان دي دلته سټې ده د ترکي ویزه مو سره نشته خو دلته سټې ده نو او ته د هغه ملاقات له راغلې نو ته به کولی شي چې د ماښامه پورې په دې ایرپورټ کې ماښامه نه بلکې که خوب دله نه درځي د سهاره پورې په دې ایرپورټ کې ګرځېدی شي او که ویډیو پکې کې او که ملاقاتونه کې او که خلک وي نو دا تر ټولو مهم او خوږ او غوره پوینټ دی ځکه چې ډېر ملګري او ډېر کلیوال ډېر وطنوال به تله راتله یورپ او امریکا ته او ما سره به یې رابطه وشوې زما سټې ده او زه ما به نشو کول چې زه وله راشم ایرپورټ ته نو دا په دې ایرپورټ کې به تا ته دا خواږه میلاویږي نور د دنیا نور نوې نوې ایرپورټونو کې که نوې کوم سیستم نوې نظامونه که هلته هم شوي به کېدای شي جرمني کې هم دا شی شوی او جرمني کې هم چې هلته کوم کارمندان دي پولیس دي اکثر هغه هم ترکان دي اصل یې ترکانو دی لکه جرمنیان شوي دي نو انشاءالله بس دا خوږې نقطې دي 5 سټار ایرپورټ دی اوري د مسافرو نه به پکې دا خدمتګار ډېر ویني چې یو مسافر تېرېږي نو 3-4 به دا خدمتګار تېرېږي لکه پولیس د دې ځای دا سیکیورټي شو دا ساتونکي شو کتونکي شو که نه نو خدمتګار پکې بېشانه ډېر دي هر دویم کس چې زه وینم یو خدمتګار یو به پسنجر مسافر وایي که نه چېرته به ځي به کوم ځای نه اروا د دې ایرپورټ یو مهمه خبره درته زه دا وکړم او بله اسانتیاوې پکې ډېرې زیاتې دي تکلف نشته دی چا له تکلیف نه ورکوي مطلب چې یو ځای کې د 3 میزونو د 3 کورسو د 3 کسانو ضرورت وي هلته 6 کسان لګولي نور هسې ناست څوک چا باندې انتظار ډېر ونه شي لکه د سرکاري حکومتي کارونه چې که نه دې به انتظار کوي او دا سوالونه به کوي دا خبرې به وړي که نه دغه هغه شی نشته دی دلته بل دا نشته دی چې تا سره لیرۍ یا ډالر د سره یو لیرو ته ضرورت وي او تا ته د سختي او ته دې ګرځې بس چې اوس په ایرپورټ نه وځم نه بس چې هر دکان له ورغلې بس سمدستي دغه لیره کوي او که لیره د سره یې ډالر کوي بل ستا د دغه نه غلطه استفاده نه اخلي چې ته ایرپورټ کې او ته باید بهر چې کوم شی به 2 روپۍ وي هغه تا ته لکه د دې ځای ته دلته ګران میلاو شي هغه به ګران میلاویږي چې دوی ګران راوړي سرکاري شی چې سرکار پورې چاړه لري حکومتي نو هغه به نه وي لکه ما ټیکټ اخیستی او ما باندې خو ناوخت هم نه و خو زما په 9 بجې فلایټ و او 8 بجې 9 بجې او 8 دقیقې باندې زما هر څه خلاص شو نو بیگ سامان کتل که نه سکین کول نو ما ته یې ویلې ستا جاز بند شو جاز ته به ته ننوځې نوتل نشته دی بند دي او لکه تا ناوخته کړ نو ما چې ناوخته ما نو اوس به څه کېږي شیندنې ولوچک اوس به څه کېږي دا خو بل ټیکټ واخله هېڅ خبره نشته مال بل ټیکټ خو چې کوم ټیکټ ما اخیستی دا خو ایرپورټ دی خو ما هلته بازار کې اخیستی وه به ګران وي وی نه هماغې ریټ دی چې ورغلم بل ټیکټ یې راله هغه ټیکټ ما هلته په 1100 لیرې اخیستی بل ټیکټ یې راله دلته په 215 لیرې راکړه ته فرق ته وګوره ګران خو لا څه کې په هغې ریټ یې م رانه کړه ارزان یې راکړه نو بل ټیکټ یې راکړه لږ انتظار را باندې شته دی خو ټیکټ مې هم واخیسته ایرپورټ نه پکې وتو ته ضرورت هم نشته دی بل هر څه کې د ویزې او د دغه تپوس ته ضرورت هم نشته دی بس صرف پاسپورټ ته د ویزې پاڼې ته دله ګورې نه صرف د پاسپورټ هغه اولنۍ مخ ته له ګوري او بس دغه پوره ده ستا پیژنګالو که نه داسې بل ستا سامان چې سکین کوي همداسې د حقارت پر دغه ته نوی شی له زر کوه تحقیر نشته دی نوی ایرپورټ دی او په هره معنا باندې ګوره زه هغه خپل ځای کې ناست یم ځکه چې دا زه په دغه کې یم ډي پارټ کې یم او دا چې ګرځې نو اے بي سي د زیډه پورې دا یو ټول ډي دی که نه د ډي هغه بل طرف هم دی هغه سی دی نو داسې چې زه ګرځم د زیډه پورې نو دا ډېر غټ دغه دی دا ایرپورټ که
ټول لیدل غواړي ټول هم نه خو وکیل خان په لږ شانې غټه ویډیو کړې ده ټول نه دی خو چې هغه هم داسې کوم چې دننه دی هغلته ګرځېدلی دی اخوا بار ته پکې وتی هندې طرفونو ته هغه هم خپل کم د هغه چې کوم طرف دی هغه امریکایانو دپاره نو هغه ځایونه مطلب دا بیا هم لکه ډېرې خبرې پې کړي دي که ټول رپورټ لیدل غواړي بیا د وکیل خان ویډیو وګورئ ځکه زه ګرځېدی نه شم ما 3 ساعته خوب کړی دی په 3 بجې ویده شوی یم او شپږ بېرته راپاڅېدلی یم خوب مې ډوډۍ مې هم نه ده خوړلې نه مې چیس کړی دی بېګا هم خوب نه را بس دغه مهمې خبرې کېدای شي دا وکیل خان تاسو ته نه یې کړي که نه زما پکې تجربه وشوه ده ځکه هغه باندې خو هغه نه خو فلایټ مس نه شو ما فلایټ مس شو دلته بل ټیکټ نه راواخېسته د هغه نه یې راله ارزان نه کړه بل ما تاسو ته وویل چې یو مسافر ویني نو 3 به خدمتګاران ویني خدمتګاران زما مطلب دا ټول پکې راځي که پولیس وي او که سکیورټي ګارډ وي او که ساتونکي وي او که هر څه وي که نه یو لکه هر یو کرسۍ لکه دا کرسۍ لکه نه هر یو کرسۍ ته داسې وي چې دا په دې هر یوه کرسۍ باندې یو کس تقسیم کړي په یوه کوڅه کې لس کسان تقسیم کړي نو هم دا به ترې ډېر وي په زرګونو ساتونکي دي په زرګونو پولیس دي حقارت مقارت پکې نشته دی چاته سپکاوی لکه ته به څه حرج مونده نه کړي د چا نه په تپوس کولو کې هغه پولیس یو که دغه دی چې د هغه تعدي چې ته د تپوس کې واقع شي ته په تعدی کې ویني نه او وګوره دا بابا چې دا خدمتګار دی مخکې چې خدمت هغه ښځه چې کوم دا سپین دغه والا هم خدمتګار او کاډي دي دغه دا اچولی هغه ماما زوی چې یې خړ پینټ یې اچولی هغه هم خدمتګار دی نو یو مسافر ګوره هغه سپین چې را روان دی هغه یې ماما زوی هغه هم کاډې غاړه کې زنګي هغه هم خدمتګار دی نو ګوره دا ماما چې دا هم خدمتګار دی یو به مسافر ویني یو به خدمتګار ویني که هغه پولیس وي که هغه هر څه وي نو دا د دې هغه مثبتې نقطې دي د دې هغه فارمیسي ده ګورئ ترکي کې ورته اجزانې وایي اجزانې فارمیسي ده لکه دوایي راخلې که نه میډیسن سټور دی میډیکل سټور دی میډیکوز پکې میلاږي دا ګورئ نو دا ولا ما د خوب هم راځي او ستړی مې یم او وږی مې یم تږی مې یم ګورئ د سرکاري ځایونو کې ما تاسو له د استانبول چې تر ټولو کومه لویه اډه ده که نه هغې کې ما ویډیو کړې د هغې کې چې موبایل چارج کړې نو پیسې به وراچې ګوره دلته دا فری دی نو پیسې میسې وراچول نشته دی دغه نشته ډېره زیاته اسانتیا ما خو والا د دې په شان ایرپورټ نه دی لیدلی ډېر ښایسته ایرپورټ دی او ډېر انشاءالله که موقع برابره شوه ویډیو به وکړم او که نه وه نو دقه خبرې پوره دي او د وکیل خان ویډیو وګورئ هغې کې به نور ایرپورټ وینئ د استانبول تر ټولو لوی ایرپورټ چې اردوغان دغه یو څو کاله مخکې جوړ کړو د دې نوم دی استانبول ایرپورټ استانبول انټرنیشنل ایرپورټ خو دوی د ترکانو ته استانبول یعنی حوالیمانو ورته وایي یعنی استانبول نوی هوایي ډګر حوالیمانه دو هوایي ډګر ته وایي او یعنی نوي ته وایي دو ته استانبول ایرپورټ نه وایي دو ته یعنی حوالیمانه وایي ځکه ته خو په استانبول کې د استانبولیانو ته دغسې وایي استانبول خو د دې ځای نوم دی که نه او یعنی حوالیمانه ورته وایي یعنی حوالیمانه زما په دې فلایټ ټیکټ باندې یعنی حوالیمانه لیکلی استانبول یې پې نه و لیکلی المهم انشاءالله د دې په اړه به نور معلومات هم که موقع وه او ژوند و او د هغې د طرفه بېرته په دې ایرپورټ رالم او بل ایرپورټ باندې را نقلم نو انشاءالله بیا به ستړی نه یم او بیا به د دې که ټول نه و نو د نیم ایرپورټ ویډیو خو دله کوم دا پکې رسټورانټ دی دا مونږ چې ناست یو دا مې ځایونه دي دا کرسۍ لګېدلي چا چې څوک انتظار کوي دا دې کرسو کې چارج ځایونه دي دا وګورئ موبایل کې چارج کولی شي فری دې ته وایي د استانبول تر ټولو لوی ایرپورټ ډېر غټ ایرپورټ دی
بل د خوراک په اړه د تاسو ته معلومات درکم. وکیل خان ټوکې کوي که نه، هغې ویلې وې، هغې چې ویډیو کړی و ما ورله کتلی و، د خوراک ډېر ګران دی او په ډالرو دی، دا د چا پلار خوري. نه په ډالرو نه دی، په لیرو دی، خو ما ورته حساب وکړو 220 لیرې باندې دا ټول خوراک دی. سپرایټ، غټ سپرایټ، دا پولاو وریجې، او دا ګوره سلاته دي، د توکله سلاته وایي، د چرګ سلاته، یعنې سورکړی چرګ او سلاته یې پکې مکس. دا ټول چې د ټولو قیمت $14 دی. نو $1 خو د سره شته دی نه، هلته قیمتونه چې کوم دي قیمتونه په لیرو کې لیکلي. ټي ایل ورته لیکلی، دو ته تیلی وي، ټي ته دو تی وي، د دو حرفونه داسې دي او ترکي ژبه کې، او ایل چې موږ په انګلیش کې اینو هغې ته دو لی وي، د دو لام چې دی لی دی، او د دو ټي چې دا ټي ایل تی دی، تی لی دی ورته لیکلي. مطلب ګوره 222 لیرې دا ما ورکړې، د دې نه $11 جوړېږي. نو ډېر ارزان خوراک. هغه وکیل خان چې ویډیو کې وی چې خوراک نه کوم او داسې که نه ګران دي، دا د چا پلار خوري، موږ غریبانان دا نشو خوړی. نو هغه یې تاسو سره چې ټوکه کړې ده، ګپ به سر لګولې، یا به موړو که نه. دا وګوره زما په شانې کمزورې سړی دا خلاصولی هم نه شي. دا دې معنې یو کس ځان له مړېږي، او دا پولاو خو زما اوس خو دا مې سره راواغېستو، او دا سپرایټ پوه شوې. $14 دا خوراک چې کوم دی، قسم دی که د ایرپورټ نه بار ما ته دا په $14 میلاویږي، د ایرپورټ نه بار یې هره ورځ خورم. د ایرپورټ نه بار دا په شلم نشي اخیستی، داسې خوراک ګران دی. مطلب دا چې دا ځینې هسې افواګانې که نه چې پلانکی نوی ایرپورټ دی او دلته هر څه داسې ګران دی، او نه نه ډېر ارزان، ډېره صفه. او نور تاسو لکه د دې په اړه خپله ولولئ، ځکه د دې ویډیو غټېږي که نه، د دې ویکیپیډیا وګورئ د دې ایرپورټ په اړه. نو ډېر ښایسته ایرپورټ دی، او دا تاسو راته ضرور ووایئ، خامخا را سره خپلې دغه هم شریکې کوي چې تاسو سره داسې په ایرپورټ کې تاسو چېرته سفر کړی دی چې یو حادثه، یو خاطره تاسو سره یو داسې حادثه شوي، نو هغه موږ سره شریکه کوي، نو دا به ډېر خوند وکړي. دلته یو دوه امریکایان ناست وو موږ سره، هلته کرسو سره نږدې. ډېر صفتونه یې وکړل د ترکیه او د دې ایرپورټ او د استانبول. وایي دومره وایي ګڼه ښار چې په امریکا کې مې چې دونه ډېر نفوس وي، وایي هغه دومره 4 ساعته پاک ساتل، وایي دا ډېر ګران کار دی. وایي دا خو والا وایي ډېره خواري کوي، ډېره خواري وباسي دا خلک وایي صفایي دپاره. مالې ترکیان خو په صفایي ډېر مین خلک دي، د پاکوالی ډېر خوښوي. او دا هغه ایرپورټ دی چې 4 ساعته یعنې 7 ورځې 12 میاشتې ټول عمر کال 380 ورځې دا فعال وي، په دې دا په کار وي، او 4 ساعته دغسې ټول کال ټول عمر په دې کې هم دغه یو برق، دغه یوه بجلي فعال وي، او دا کارمندان یې دغسې فعال وي، بدلېږي را بدلېږي منځ کې، خو فعال وي. دا ټیرس دی، دلته څوک وده کېږي، دا ښه راحته کرسۍ دي، دغې چوکیګانو باندې ښه ښکلې پرېوځو، موبایل ځان ته په ټایم که په سور کې بس راپا به دي څه فلایټ ته نږدې، خپل پرواز ته به نږدې راویښ شي. اخوا بار پکې دغه وینې. نو دا و د ترکیه تر ټولو لوی، تر ټولو ماډرن او ښکلی هوایي میدان. دې ته وایي ټیرس. دا ګوره هغه نه جهازونه خوا هغه دي ولاړ دي، دلته به لاندې به دې وباسي چې هر څه نه مطمئن شي، پروسس دې ختم شي، بیا به میدان ته کوزي. دا د میدان ته د کوزېدو لاره ده، هغه بس روان او به جهازونو ته دې رسوي. دا ټیرس دی د سګرټ د څښلو ځای دی، ځکه نور میدان کې که هوټل دی او که رسټورانټ دی او کار ځای دی، په میدان کې کار د ناستې ځای دی، هلته سګرټ څښل منع دي. صرف دا وړوکی ځای وله جوړ کړی، دلته به راځي سګرټ بس کې. دې ځای له وکیل خان ویډیو کړی و، سګرټ وڅښل، څوک سګرټ څښي نه، وایي دلته دی، وایي دلته دې څښي که نه. هغه ځای له مې م راوستی، دا هغه ځای دی. دلته دا باترومونه دي، دا یعنې دا ګڼه ګوڼه پکې جوړه، ځای وړوکی دی او خلک پکې
ټولې به د یو ځای کې راټول کړي دي سګرټین. وګورئ دا راغلی لکه چې دا د ماما زوی راغلی دې کې دا د افتتاح هغه څلی دی کله چې اردوغان دا ایرپورټ په خپلو لاسونو باندې د هغې افتتاح وکړه. ګورئ ښه لیکلي دي ترکۍ کې لیکلي زه به درته ووایم استانبول havalimanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı SN yani SN دو ته SN وي SN معنا sayın yani ښاغلی sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 18 tarihinde açılmıştır. Yani ترجمه دا ده چې استانبول havalimanı چې کوم دی د استانبول هوایي ډګر دا د ترکیه د جمهوریت جمهور رئیس چې دی ښاغلی طیب اردوغان له طرفه په 9 تاریخ باندې په 2018 زیږدیز کې خلاص شو میلادي زیږدیز. ټوله ترکي لیکلی د بالا بچي دا په ترکۍ سخت مایندې دلته پکې انګلیش نه دی لیکلی. دا د افتتاح څلی دی کپله لیکلي ولې نه دلته انګلیش لیکلی ګورئ. Istanbul Airport was officially opened by the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan on 29 October 2018. معمولي دا څلی دی د افتتاح څلی دی. ما یې د منظام وکته نور څه غواړئ وکیل خان به د منظام نه یې لیدلی. په لږ کې زما چې د اولنی فلایټ مس شو اثار کې که نه او دا دویم ته ایثار شو نو دا هم پکې ولیده. دا یې څلی دی